د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غواړي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. احمد مسعود ویلي موږ هیڅ جګړه نه غواړو، افغانستان کې به بشپړه سوله باید رامنځته شي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي د جګړې پلان هم نه لري. که چیرې طالبان له دوی سره وکړو ته ورسیږي نو دوی به په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او افغانستان کې به په بشپړه توګه سوله راشي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي طالبان باید د دوی د خلکو حق له پامه ونه غورځوي او دغه کار یې سم نه دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود هغه له نورو هیوادونو ته سفر هم کړی دی او ویلي دي له نورو هیوادونو یې د مرستې غوښتنې کړي ترڅو جګړې ته پلان ونیسي او که له طالبانو سره خبرې پیل کړي او یوې نتیجې ته ورسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي دی چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او د نوموړي په وینا چې جګړه به پرې تپل شوې وي. احمد مسعود وایي چې ټولو قومونو ته په واک کې برخه ورکول، د سیاسي واک مساوي ویش، عدالت منځته راوړل او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزې غوښتنې دي. نوموړی ګواښ کوي که چیرې طالبانو سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسیږي نو دی او خلک یې طالبانو ته د پنجشیر د نه تسلیمو او جګړه به وکړي. احمد مسعود دا هم ویلي دی چې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو د مرستې غوښتنې کړي چې طالبانو سره پرې جګړه وکړي، خو تر اوسه چارو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نوموړی دا هم تایید کړې ده چې د طالبانو لخوا پنجشیر ولایت کې مخابراتي شبکې پرې شوي. احمد مسعود ویلي دی چې که طالبان یې غوښتنې ونه مني او د دوی غوښتنو اړوند حکومت جوړ نه کړي نو جګړې به نه کوي او همدا ډول به نور بیا دې له سیاست څخه هم لاس واخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله